د جینکو کم هلکان ډیر زیات خوښیږي. نن سبا هلکان ډیره توجه په پیسو باندې او په کپړو باندې او په خپله باډۍ باندې ورکوي. خو رښتیا دا ده چې ډیرې جینکۍ د دغه څیز نه علاوه په هلک کې بل څه خوښوي او هغه څیز کم یو دی. نو په نننۍ ویډیو کې ورته هغه راز ښکاره کوم. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم دغه نه خبر شئ او په ژوند کې یو ښایسته او ښکلې فیصله واخلئ. اولنۍ خو دا جینکۍ هغه هلک ډیر زیات خوښوي چې کم هلک په خپل ځان باندې اعتماد وي. کم هلکان چې یریږي او په خبرو کې خویږي راخویږي هغه هلکان ډیر نه خوښیږي. مثلا کم هلک چې په خپل ځان باندې اعتماد وي هغه به په خبرو کې جینۍ سره سترګو کې سترګې اچوي او خبرې به کوي. جینکۍ هغه هلکان هم ډیر زیات خوښوي چې یوازې هغه جینۍ نه له نورو خلکو له هم عزت ورکړي. مثلا مور، خور، رونه او مزدورانو له هم چې عزت ورکولی شي هغه هلکان د جینکو ډیر زیات خوښیږي. عزت کوونکی هلک د جینکو په زړه کې یو خاص مقام جوړوي. د جینکو هغه هلکان هم خوښیږي چې صرف خبرې نه کوي، د نورو خلکو خبرې هم اوري او برداشت کولی شي، چې د هغوی خبرې واوري او جذبات یې وپیژني او مشوره ورکړي. که تاسو هم د یو ښکلي مزاج والی او نور خلک خندولی شئ نو دغه کس ډیر زر د یو جینۍ په زړه کې ځان له کور جوړولی شي. یو ښایسته او خندا والا کس هغه د هر سړي په زړه کې ځان له کور جوړوي. ډیرې هوښیارې جینکۍ هم شته چې هغه ډیر زر کس پیژني چې کم اصلي دی او کم صرف یو کس متاثره کولو والا دی. که تاسو هم چا سره مینه کوئ او خپلول یې غواړئ نو خپل ځان د بدلولو نه ښه جوړ کړئ، بهتره ځان جوړ کړئ او یو رښتینی ځان نه جوړ کړئ. دغه معلوماتو چې درلم درکړو چې د جینکو په هلکانو کې کوم څیز ډیر خوښیږي. که معلومات هم خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلي معلومات تاسو ته شریکوو.